نو داسې کیسې د احمد بچه. اوه ولا دا د دې د سر ولې دا رقم دی؟ دا نو دا وخت پټ پټ د شپې د ورځې څنګه دی؟ دا که پاسه مجاز هر وخت پټ پټ هر وخت نه دا اوس یو څو وخت کې بیا دغه کوه. دا مې دی وایي سر یې ولې داسې دی. دا په کوریز کې ده. دا مې اوس دغه کړې ده پټه یې دا خوراکوي نو نه دغه کوم کنې دا به ګرځېدل دا باغچه کې به ګرځېدله. کوریز بیا څنګه کوریز خو نو دا بڼې غورځوي هو بیا په نوي بڼې بېرته راوړي. دغه بد هغه چې غوښه شي ده دغه هم په دغه کې ده په کوریز کې ده. دغه وه هو دا نور لا دغه دي خوندوري. او بالکل هو دا کوریز بیا زما خپله داسې نفس هم ورته تنګېږي داسې ریز کوي. د دې کره بیا نارې او بغار چغار دي ما خپل جنګونه سره کوي. دا یاره ګرد عمر د ده د ښځو سره جنجالي په کور څوک دا همسایه؟ و ګرد عمر جنجالي ول ټکول دا اوس د ښځو سره ښځې وي وروره په خدای اوس موږ تاریان شو دا اوس همسایې اریان اوس اریان تکلیم څه په وکړم وروره خبره نور سره کېږي ما ته چې راسي وروره سم عجز انسان سم اخلاقي انسان سمې خبرې را سره کوي وروره بیا چې ګورو بیا یو شنی راغلی چې دا داسې حال جوړ کړی دی جنګ یې یو حال یې جوړ کړی دا اوس سړی څه به وکړي ګر سره دغه کوچنی ور واستو یو پنځه دقیقې راوځي ور به سره خبره به ورسره وکړو. صحیح ته ورسه ورته راوځه صحیح دی ته زما کاوی راوځه ولا خلک خو څه وایي دغه یې موږ په عذاب کړي وروره هم ځینې په عذاب یې هم پر ښځو خوارانو زړه سوځي چې اوس سړی څه به وکړي ګر سره خبره به ورسره وکړو پېښه سره کېدای شي هغه به په ملامت وي ولا که یا داسې راوځي وایي چې دی راسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز جوړ بخیر. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ خیرات دی؟ قرارې ده؟ خیر اوسې. خدمتونه راځئ کوټې ته ولې ولاړ یاست؟ وروره کوټې ته نه سره دا دې وروره سال جوړ کړی. ولې خدای دې خیر کړي څه کیسه ده؟ دا وروره هره ورځ ستا جنجال ستا نارې ول ډبول دا شروع په کور کې ولا موږ په خپل کورو کې درڅه په عذاب یو دا دونه کیسه نه ده ورور دا چې دا دونه خبر نه ده دا هغه علاقه د کور موضوع راځي کوټې ته یا ولې دونه خبره نه ده وروره دلته هر وخت خلک ناست دي د دوکانونو مخ ته بل ځای خلک ناست دا کور باز کې وایي داسې چیغې ونارې د کور څخه راوځي دا څوک دی؟ هم دغسې ده و ته څه اوس هماغه خبرې پرېږدې ته اول په موضوع زما سر را خلاص کړي ما ده ته دغه راوړې وه خپل مرغان مې راوړي وه دلته د دې کره و زر کوه و دوه درې چوغو کې دا مې راوړي وه دلته مو سره شوق پر کوئ سره نارې وې دا مؤمن راځغستل وی د همسایګان په کور کې بیا جنجال مؤمنان خو دغسې دي هغه شیطانان دي هر ځای ده د خبرو څه داسې معلومېدل ول بیا جنجال دي معنی و هر وخت د هر وخت دغه کیسه ده هره ورځ دغه کیسه ده پېښه چې شته سر سره خلاص کړي دغه همسایګانو دا خلک پر ځان خندوي مثلا نو څه به وکړو خبر نه راسره مني عجیز څوک یې نه درسره مني د هغه کور ښځې نه راسره مني باید څه به وکړو نو خو مجبوره یې چې داسې یو چکاو یې پر دا سترګو وایه نو خو بله کم نه کېږي نو ما تا ته څه وویله مال کېدای شي ښځې په ملامت یې دا جس زما په طبیعت پوهېږي ښځې هېڅکله نه ملامتېږي د کار په ده کې ګوره زه ګرده ورځ تللی یم په روزانه پسې ښه یوه ستا معلومات وکړي زه ګرده ورځ تللی یم په روزانه پسې ستړی راسم ماښام بالکل تا ولاده یو ګړی هلته اوس زموږ د کلي مشران سره ناسته وایي دا د کور والا پسې واخو بار بې خو خلک داسې خبرې کوي باروي یا نو خلک زما د کور په کیسه نه دي خبر ګوره زه راغلم ګرده ورځ ستړی یم راغلم یو ګړی مې تلویزیون چالانه بالکل دا راته وایي و د جې اواز ښه راغله داسې ارام په عاجزانه د غیر اتول چې معنی ده به سر نسي راخلاص وایي تلویزیون لږ قرار کړه کوچنی بجېږي ما چاته دې وویله ما ته دې وویل بارې مې یو چکه وویله بیا مې هم هېڅ نه ورته ویل اواز قرار کړه بیا مې هم هېڅ نه ورته ویله په هغه ګړي مې هېڅ نه دي ورته ویلي بالکل ناسې مې ډوډۍ یې راوړه چې راوړه مالګه یې نه ده وراچولې نو ما ته که یو څه شي دا ګرده ورځ ته څنګه ښځه یې ما باره مې پر راواچول نو خو دغه رقم کارونه کوي نو خپل د روزانې زور به راهلته کاش ولا ډېر تکړه سړی وروره ما یا ما دې ته وویله ما زه داسې سړی نه یم زه تکړه بالا د هغه تکړه یم چې وروره چاته مې ازار نه دي ورسولی ستا د دسماله څه معلومېږي چې تا دسمال څنګه تړلی دی یا دسمال یې لا خیر په هر صورت همدا خو دونه مشکل نشته دسمال خو پروا نه کوي ګوره همدغه تکړه دی
د تکړه خاصیت یې دغه دی بالکل چې ښځې څه مثلا مالګه یا ډېره سوې ده یا لږ سوې ده یا لږ سوی دی پرې اچي یا مثلا هغه ورته د تلویزیون غږ قرار کړه اول خو ته د کشنیانو په خونه کې تلویزیون یې ته که دونه شوقي ورسې 1400 انچه پلازما راینسه ورور ته جوړ په کوټه کې کښېږو زه د خدای غریب یم ورور پلازما دونه د کومه خوا کومه دونه غټه د کشنیانو په خونه کې د پلازما او تلویزیون یې بیا لږ یې قراروه ده خوب پر وخت باندې نو اوس نه یا د خوب پر وخت یې ګرځي کې بندوي وایم چې هغه خو د ښه د دې خپله موضوع ده دا چې په کور کې هم د خبرې سره دی لاس پورته کوي ورور اوس ته زما څه چیز غواړي واژ ونیسه اوس ته زما څه چیز غواړي ورور زه د خدای غریب یم زه د چا سره د جنګ بس په دې خلک ښه داسې دي چې زه د خدای غریب یم زه د چا سره هم زه جنګ شی زه څه سره نه کوم ولا انډیواله دا دی په کور کې خو د خبرې سره سکانو لغتې ورځي نو خو نه را سره مني حاجي صاحب خبره نه را سره مني نو زه څه په وکړم پر بیابانو په دغه کې څنګه دی دا په کوڅه کې هم هر ګړی موږ کرکټ یا ګیم کوو دا راوځي بله جنګ را سره کوي نو خوش که کشنیان جو هم د غاښ خواته ولاړ شي په ښځو پر کشیانو خواري په لوانجاري به پر زده کوي دا ښه خبر ده پر ښځو پر کشنیانو خیر ده پر چا ماري زده کوي رښتیا او تکړه هغه دی چې د خپل همزولي د یو سیال سره معلومه کړه نو اوس یو چکای در وومه څنګه دی ته طاقت یې لري زما ورور زه خدای غریب یم ته ما په چکر څنګه وایي ستا د ژیره قربان شمه تاسو څنګه خبرې کوئ حاجي صاحب خبرې کور ته د ښځو سره دغسې په اخلاق خبرې کوه یا څنګه احمد سره د کشنان سره کور داسې خبرې کوي یا مه کوه احمد ته خو زموږ همسایه ته دا چمونه مه ته دې خواته راسه لږ دې خواته راسه په کار مې وړاندې نه راسه دا غیرت دا چې بار کې ښه دی یا دا دغه کوي زه خو خیر اوس د دې مالیې نه یم حق مې نه جوړېږي خیر خو یو طریقه یې راوښه یو لارې راوښه د یادې وایي ملک صاحب دی مشران سره ناست چې دا بارو د کلي بالکل و اول یې کښېنوئ څو خبرې ورته وکړئ دا د ښځو وهلو دا دنده پسې علاقه خبرو سر نه خلاصي و د کلي سه بار کښه دی پاینات بیسي نو دا خو چې بار کې بیا ځلمن ورسره کوي هغه خو د دې کورنۍ مشکل دی خو زه مو وایم اول نصیحت ورته وکړئ که نه کېدی بار یې کوي لږ تس خو به د جنجاله خلاص هو بالکل رښتیا زه شو له